زمون ګرځو او ارمان وای سولا باک. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. حاجي صاحب دغه سمونه سره د پسوی به دغه سیټي سنډاره پورې 10 روپۍ به دې نه وخلا دا نږدې ځای دغه 100 روپۍ ډېر کم باستې دي خو څه غریبي ته ویرو چوا مرغی کلا راوړي نیک مرغی کلا راوړي زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا رازي زمون ګران وطن ته حاجي صاحب که تلیفون لرې لمبا درګه کېدای شي چې د کور ور پیدا شي بیا زه زنګ درته وایم دغه د ټلیفون ته روخله زه خو په نمبر نه پوهېږم نمبر خپله کې وکسه که دا کورخ دې وکړو الله د اجرونه ډېر کړي ډېر ثواب به وګټئ نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي ډېر په تمه ارمان لاړل زموږ ګران وطن ته وای نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي ځان سره یو یوړل نیمګړي ارمانونه زموږ ګران وطن ته نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي زموږ ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي سولا باکلا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب جوړې بخیرې شکر درته خیر. اګړې ولایي آج نظر ورغایا. ته خو مونه بېدراکه شوه نورک شوې ورته د وینو په تاسینه کې تا مې لوړې او په درد ناول شوی. کوم ځای کې تا وینې د شوق سر نه تا مې لوړیا. هو حاجي صاحب دا یې وکړه چې دغه سامان یې تو شي ته چې دغه سامان یې تو شي یې بس دا د تو حق و د الله د طرف ورغلی و د موږ په صداتو ته ورسېدلو بس خالي دا ورته که ماشاءالله د اجرونه ډېر کړي کامیاب اوسئ الله دا نکاماله زمان ډېر کړي مننه سلام علیکم خدای پامه دوستانو تاسو به لیدلي وي چې کاکا ته موږ هغه ټول شیان ورکړل په داسې یو سیستم سره چې دی به څومره خوشحاله شوی وي که تاسې هم غواړئ چې داسې یو مسلمان په شونډه باندې مسکا راولئ موږ سره تماس شئ داسې ډېر بېچاره او بېوزله خلک شته چې تر څو د هغوی په شونډه باندې هم مسکا راشي تر بیا ښې چارې خدای په امان. نیک مرغي کله راوړي نیک مرغي کله راوړي زمون ګرځو او ارمان وای سولا باکلا رازي